تازه افغانستان به د سیمې لپاره د اتصال او اقتصاد په مرکز بدل شي. دا چې څنګه نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سلام جهان نیوز ته ښه راغلاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د ټاپي پروژې او افغان ترکمن اقتصادي دهلیز او د انرژۍ د لیږد پروژې د پیلېدو په درشل کې دي. نوموړی وایي چې د یادو پروژو په پیلېدو سره به افغانستان د سیمې لپاره د اتصال او اقتصاد په مرکز بدل شي. نوموړی وایي چې ټاپي پروژه په ترکمنستان کې بشپړه شوې او د ګازو نه لیک افغانستان ته غځول شوې ده. سرپرست وزیر دغه راز ویلي چې افغانستان بشپړ چمتووالی لري چې دغه پروژه پیل کړي. د ټاپي نه لیک 1840 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستان څخه پاکستان او بیا هند ته 33 میلیارده متر مکعب غاز ولیږدول شي. د یادو غازو څخه 15 میلیارده متره مکعب به په افغانستان کې وکارول شي. د معلوماتو له مخې د یادې پروژې ټول لګښت 10 میلیارده ډالر اټکل شوی. متقي همداراز ویلي چې له دغه پروژې څخه به هر کال 450 میلیونه ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کیږي. همدارنګه نوموړي ویلي چې د افغان ترکمن ګډې پروژې چارې او د ریل پټلۍ تر تورغونډۍ را رسیدلې دي.